نو هغه ماشوم چې استاد ورته نالایقه ویلو هغه دومره قابل وخته چې استاد یې خو بلب نه جوړ کړی خو هغه ماشوم بلب جوړ کړ. دا بعضې سړی په سترګو معذوره وي خو د هغه دماغ څونه تیز وي چې یو ځل ورته نوم ووایې نوم ورته یاد وي. الله پاک ټول ماشومان قابلان پیدا کړي دي خو موږ پې پوهیږو ګناه نو موږ ځکه وایو چې دا قابل دی او دا نالایقه دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سر زما نن ستاسو نه دا سوال دی چې موږ په کلاس کې یو شان سبق ویلی دي بعضې ماشومان پکې قابل یا بعضې ناقابل چې دا ولې زما خوږه بچې الله پاک ټول ماشومان قابلان پیدا کړي دي خو موږ پې پوهیږو ګناه نو موږ ځکه وایو چې دا قابل دی او دا نالایقه دی. د مثال په توګه باندې یو ماشوم چا چې دا بلب جوړ کړی دی د هغه نوم توماس ایډیسن د هغه باره کې راځي چې د دې کله سکول ته ته نو د سکول والا د مور ته خط لیکلی و چې دا ماشوم نالایقه دی او د سکول نه وکاږي. مور یې هغه خط وکتو مور یې ډېره خفه شوله هغه خط یې ځان سره سنبال کېښودو او دې زوی ته یې وی چې ستا سکول والا دا لیکلی چې دا ماشوم ډېر زیات قابل دی او موږ سره څوک قابل استاد شته نه چې دلته سبق وښایي نو دې بل خوا بوځه نو تاسو به زه لایبررۍ ته بوځم او هلته به تاسو سبق وایې. دې به لایبررۍ ته بوتو مور به سره محنت کوو کتابونه به یې لوستله یو وخت داسې راغی چې په اسمان کې پړق وشو تندرونه غورځېږي که نه چې څوک ته یاره اسمان کې خو پړق وشو رڼا شوله نو د وی چېرې په ځمکه باندې دا رڼا ولې نه راځي نو ده پې تحقیق شروع کړو او د ډېر تحقیق نه وروستو دی په دې نتیجه باندې ورسېده چې یو بله پې جوړ کړو او نن تاسو وګورئ په دنیا کې رڼا ده. نو هغه ماشوم چې استاد ورته نالایقه ویلو هغه دومره قابل وخته چې استاد یې خو بلب نه جوړ کړی خو هغه ماشوم بلب جوړ کړ. نو معلومه دا خبره شوله چې ماشوم نالایقه نه وي خو مونږ استادان پې پوهیږو نه بس اسان کار وکړو زر پې ټپو لګوي دا نالایقه دی. یو بل مثال به تاسو درکړم بعضې ماشومان چې یو څیز وویني نو پوهیږي پې هغې ته مونږ ویژول وایو نو هغه په یو څیز لیدو سره د هغه لرنینګ کېږي او زده کړه کېږي. نو که استاد ته صرف خبرې کوي نو په هغې باندې به هغه نه پوهېږي نو ګناه خو د ماشوم نه شوله ګناه خو د استاد شوله چې ماشوم یې پېژندلی نه دی دغه ماشوم ویژول دی او موږ ورته تشې خبرې کوو. بعضې ماشومان اډیټري وي یعنې هغې په اورېدو سره په سبق باندې پوهېږي او استاد چې ورته اورېدل نه کوي وایي چې تاسو صرف ریډینګ کوئ یا صرف لیکل کوئ نو چې کله هغه اورېدل نه کوي نو هغه به پرې نه پوهېږي نو موږ وایو دا ماشوم نالایقه دی هغه ماشوم نالایقه نه وي بلکې هغه اډیټري وي. تاسو وګورئ دا بعضې سړی په سترګو معذوره وي خو د هغه دماغ څونه تیز وي چې یو ځل ورته نوم ووایې نوم ورته یاد وي. زمونږ سترګې شته دی غوږونه هم شته دی دماغ هم شته دی او زمونږ نه د اکثر د خلکو نومونه هېرېږي او د هغه سترګې نشته دی خو هغه اډیټري یعنې غوږونه یې دونه تیز شوي دي چې هغه ته یو ځل نوم یاد کړي نو په سترګو دې نه ویني خو ستاسو نوم ته نه هېرېږي. معلومه دا شوله چې هر انسان عمده قمره قابل دی څنګه چې په سترګو باندې معذوره سړی قابل دی د هغه نه به نوم نه هېرېږي د هغه نه به سوال نه هېرېږي د هغه نه به څیزونه نه هېرېږي خو چې په هغه طریقه دې ماشوم ته ور وښودی شي په کومه طریقې سره چې الله پاک دې پیدا کړی دی او دې به زده کړه کوي. تاسو ته یو بل مثال زه در کومه دا آیفون چې چا جوړ کړی دی د نوم سټیو جاب و نو دی د کالج نه تښتېدلی و نو چې څوک د کالج نه وتښتي یا خو نالایقه یې که نه. نن تاسو وګورئ دنیا کې آیفون د ټول نه ګران موبایل دی دا هغه سړي جوړ کړی څوک چې د کالج نه تښتېدلی و. نو معلومه دا خبره شوله چې شاګردانو کې یا ماشومانو کې قابل او نالایق نه وي بلکې په هغه باندې پوهېدل دي چې دا ماشوم به په کومه طریقه باندې پوهېږي نو که په هغه طریقه باندې مونږ پوهیو نو هغه ماشوم به پوهېږي نو خلک وایي دا قابل دی او که مونږ یې په بله طریقه پوهیو نو ماشوم به نه پوهېږي نو ماشوم به ناقابله نه وي بلکې زمونږ طریقه به غلطه وي. نو چې تاسو کله هم پوه شئ چې د استاد په طریقه باندې نه پوهېږئ نو ورته ووایه چې استاد جي زه په دې طریقه پوه نه شم ما ته یې په بله طریقه وښایه په دې طریقه پوه نه شم ما ته یې په بله طریقه وښایه نو چې په دوه درېو طریقو درته وښایي نو بیا به خامخا تاسو پوه شئ او ټول ماشومان به بیا قابلان وي. ډېره مننه ستاسو جواب د راکولو. لویه ښځه شي خدای دې کامیابه کړه بچې. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په وټساپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.